د خدای لاس به تیره جوړ کړي. انا لله و انا الیه راجعون. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل مسکا شو داسې لږ تبسم یې وکړ. وایي عمره رضی الله عنه وایي عقل در کې نه و؟ وایي نه د الله پاکه پیغمبره تاجر سړی چې داړي روخیري تجارت کم عقل سړی نشي کولی. عقل راکې و دین راکې نو. عقل مونږ کې و تاجرانو تجارت کمزوری سړی نشي کولی، خو هدایت او علم او دین راکې نو اسلام نو. نو دا د دعوت الی الله فضل دی چې د عمر صاحب نه هغه شخصیت جوړ کړ چې نبی علیه السلام ورته وایي که د ما نه بعد بل پیغمبر وي نو ته به پیغمبر وي، ته چې په کومې لاره ځې په هغې لارې باندې شیطان نه ځي عمر صاحبه. او بیا ورته وایي که د ما نه بعد تاسو حق ګورئ د عمر رضی الله مبارک او د ابوبکر صاحب سره وي، او زما د قیامت کې به دوه وزیرانې، یو به مې عمر صاحب او بل به مې ابوبکر صاحب. دا دومره لوی مقام چا ورکړ؟ دا د دې دعوت الی الله د برکت ورته الله ورکړ. دنیا کې د جنت زیری ورته راغله، عشره او مبشره صحابه کې د تیر بیان کې مې ویل. نو خبره مې دې پورې ده کوله چې د دې دعوت او الی الله دا پیدا ده چې انسانیت دی د امن او د سلامتۍ پیغام راوړ. چې کله به په یوې ښځې باندې چې دعوت او تبلیغ نه و، په ښځې باندې به مرض رالو، حیض مرض، نو یوه کوټه کې به یې واچوله. ابن کثیر رحمه الله لیکلي دي کوټه کې به یې ښځه واچوله، دروازه به یې ورپسې رابنده کړله، په یوې تختۍ به یې خوراک او سکا کېښی او دا تختۍ به یې په هغه به دغې ورکوله، په کړکۍ کې به یې ورکړله، او هغې ښځې سره به تر څو چې دا پاکه شوې نه وه نه به چا ورسره خوراک او نه به یې مجالسه کوله، او په کوم لوښي کې به چې خوراک کړی و هغه به خلکو ماتاو. او چې کله دعوت الی الله د اعلا د کلمت الله دپاره دا خبرې شروع شوې او دین رالو، اسلام رالو، ام المؤمنین فرمایي حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې زمونږ باندې به مرض رالو، نبي علیه السلام خپل لنګ وتاړو، موږ سره به یو ځای خوراک او موږ سره به یو ځای وده کېده، او زمونږ د لاس خوراک به یې خور او زمونږ سره به یو ځای خوراکونه کول. دا امن د سلامتۍ پیغام چا راوړو؟ دا د دعوت او د تبلیغ په برکت باندې راغلو چې رسول الله مبارک د دین دپاره د اعلا د کلمت الله دپاره دعوت وچلو او خلق مسلمانان شو، نو امن او سلامتۍ پیغام یې راته راوړی. الحمدلله. بعضې ملګري سترګې پټې کړي و دې کېږئ مه که نه، سترګې به نه پټې ګوره، سترګې دې چې پټې کړي کار دې خراب شو. نو دعوت او تبلیغ الی الله د الله دپاره به دعوت چلې، نو د الله دپاره به دعوت چلې. د دعوت پیدا مې درته وښودله چې پیدا یې دا ده چې د امن او د سلامتۍ پیغام مې درته راوړو. دا امن او سلامتۍ مخکې نه وه. یو ناشنا خبره به وکړو. نبي علیه السلام مبارک فرمایي د دوه لورګانې چې چا پیغلې کړي، من عال جاریتین حتی تبلغه جاء یوم القیامة انا وهو کهاتین وضم اصابعه. د دواړو جهانو مبارک فرمایي چې چا دوه لورګانې پیغلې کړي او د دې دوه لورګانو یې ښه تربیت وکړ، د قیامت په ورځ باندې به دا مور و پلار به رب العالمین راولي او زما په ګوند کې به دا اوسېږي. د دې دوه لورګانو په عوض کې به الله جنت درکوي. او نبی علیه السلام فرمایي د کمې ښځې چې اول لور وشوله دا بختوره ښځه ده، او کم کور کې چې لور پیدا شو په هغې کور باندې څلوېښت ورځې د الله رحمتونه ولي. نو دا پیدا د څه شوه؟ دا د دعوت الی الله شو. ښه دا دعوت چې چلو د کوم دین دپاره چلو؟ د دین د اسلام دپاره چلو. رب العالمین فرمایي ان الدین عند الله الاسلام، دین مقبوله په نزد الله غ دین اسلام دی. او رب العالمین فرمایي ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. د دین اسلام نه ماسوا چې د بل دین تابعداري دې وکړه الله په دربار کې منظوره نه ده. او فرمایي رب العالمین دا دین د اسلام چې تاسو دعوت چلوئ انتخاب یې درته چا کړی دی؟ رب العالمین فرمایي د سرو زرو د لیکلو خبرې دي. الله تعالی فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. د عرفات په میدان باندې آیات چې نازل شو او دین وروسته نبی علیه السلام یو اتیا ورځې په ژوند تېر کړې، او وروسته دینه یو آیت نازل شوی وروسته چې واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون. دغه یو آیت دینه وروسته نازل شوی، د دې آیت نه د آخري پیغام نبی علیه السلام ته رب العالمین فرمایي نن ورځ مې په تاسو باندې الیوم اکملت لکم دینکم، دین مې درته مکمل، واتممت علیکم نعمتي، او پوره مې که در باندې خپل نعمت،
ورضیت لکم الاسلام دینا. رب العالمین فرمای ما درته انتخاب کړی دی، ما درته غوره کړی دی تاسو دپاره دین د اسلام. سبحان الله. یعنی دا تاسو چې دعوت ورکوئ د دین دعوت د اسلام دپاره، نو دغه دعوت الی الله چې دی د دې انتخاب مونږ ته الله کړی دی. وی الحمدلله. دا د رب العالمین پیرزونه ده چې مونږ او تاسو مسلمانان پیدا کړیو، او مسلمانانو کې د آقای نامدار حبیب کردگار امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتین پیدا کړي. دا زما استا کمال نه دی ورو، زما استا په اختیار کې دا نه و چې انسانان دې پیدا شو، زما استا اختیار کې دا نه و چې به انسانانو کې د مسلمانان پیدا شو، او بیا د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام امتین چې چا ایمان راوړی و مسلمانانو، او زما استا اختیار کې دا نه و چې د اخیری پیغمبر د نبی پاک صلی الله علیه وسلم امتین دې پیدا شو. دا د رب العالمین پیرزونه ده چې د سید الانبیاء والمرسلین د عظیم شخصیت د عظیم پیغمبر امتین پیدا کړي. الحمدلله. لږ شوق سره وی الحمدلله. دا بعضې ملګري سترګې پټې کړي، سترګې مه پټوئ. نبی علیه الصلاة وسلام چې دا دعوت شروع کو نو په څلورو طبقو یې کار وکړ. لومړی چې د دواړو جهانو سردار مبارک وحی نازله شو او کور ته رالو، بیبي ته وایي زمیلوني زمیلوني، کمبل کې مې تاو کا، کمبل کې مې تاو. ویره ور باندې راغلې وه، کمبل کې تاو. کله چې هغه ویره ترېنه ختمه شوه، نبي علیه الصلاة وسلام بیبي ته وایي والله لقد خشیت علی نفسی، قسم په الله بیبي په خپل ځان وډار شومه. نبي علیه الصلاة وسلام ته بیبي څه وایي؟ ابشر کلا والله لا یخزیک الله ابدا. زیر قبول کا، کلا والله تاکیدات علماء کرام ناس دوی به پوهیږي، وایي هیڅ شعر نه، والله قسم مې دی په الله چې تا به الله نه رسوا کوي. بیبي ورته وایي تا به الله نه خفه کوي، نه به دې رسوا کوي. ولی تا کې اصول صفات د بخاري شریف کې راځي، انک لا تصل الرحم، ته خپلوانو سره خپلولي پالې، او ته بېروزګارو ته کاروبار پیدا کې، ته میلمه دوست یې، مهمان نواز یې، او ته په حق کې د خلقو طرفدار د مظلومو طرفدار. نو اولنیه دعوت چې ورکو نو بیبي ته ورک. اولنی مسلمان په مخ د ځمکه او زمونږ په امت کې چې ایمان راوړی هغه ښځې راوړی دی، خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. او دا مې یاد لرئ ورونو، ښځو سره قسم په الله د قرآن او د حدیثو په رڼا کې درته وایم چې ما نه نیولې تاسو ټول چې څومره مجموعه یاستئ او څومره مسلمانان دي، سلو کې اته نوي دا به موږ الله نیسي. ولی موږ خپله دین یاد نه که، موږ خپله ځان په دین پوه نه که، نو ښځه به په دین څنګه پوه. یو کس دی کې شته ستاسو ټولې مجمع کې چې ما ته ووایي چې زما کور والا چې د هغه سوده ساوي کولی شي چې علم یې نه کړی. داسې څوک شته چې هغې علم نه کړی ښځې، اگر که د پوهنتون نه هم فارغی، چې سوده ساوي ستا خور ستا لور اوسه پورې کړې ده؟ نه یې ده کړې که ده. نو ولې نه ده کړې؟ ځکه د دین هم نه ده خبره کړې. او ښځو کې ډېرې لوی قربانۍ والا ښځې شته. بیبي اسیا دا د پیغمبر ښځه، د فرعون ښځه وه، اسیا بیبي. او په موسی علیه الصلاة وسلام ایمان راوړو، او چې کله ایمان راوړو نو فرعون خو ویلې انا ربکم الاعلی، ظلم خدیم، وایي ما په خدای نه منې، وایي نه. نو رای واسطه داسې ظالم او بدبختو. سورة فجر کې الله وایي ذل اوتاد، فرعون به چې چا ته سزا ورکوله په لاسونو او خپو به ورته میخونه ټکوال. په ژوندونه د دې بیبي نه یې کمیس او پرتوګ ایستلې، او بیا په لاسونو او خپو یې ورته میخونه ټکوالې دي. او لکه څنګه چې د ژوندي حیوان نه پوستکی سړی وباسي، د مړ حیوان نه پوستکی وباسي، په ژوندونې د بیبي اسیا صاحب نه کمیس پوستکی ایستلی دی، داسې پوستکی دې نه ویست. او بیا د هغې زمانې د ظالمانو د جابرانو د هغې جدا سزا وه، مالګه او مرچکی به پې اچو، لړمان او ماران به ساتل، دا به ورخوشي کول یو مجرم ته. نو چې کله دا پوستکی دې نه ویسته په ژوندونې باندې، بیا پې مالګه او مرچکی واچو، او بیا ماران او لړمان یې پې خوشي کړل، و ایمان یې پرې نه ښوده. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي وی ویلې بیا فقط ما انت قاض، فیصله دې وکړه چې کومه فیصله کولی شي وکړه. هماغه چې ایمان یې پرې نه ښوده په حضرت موسی علیه السلام باندې،
او په دې حالاتو کې د دنیا نه لاړ او شهید شول. د فرعون یو وینځه ماشته نومېدله، وینځه په موسی علیه السلام ایمان راوړ، لاسونو باندې ورته میخونه ټکوال، په خپل ورته مختبېلې او میخونه ټکوال، واړه بچي ورته راوستل او په سینې ورته حلال کړل، او چې کله ورته حلال کړل دا بچي راواخیستل او د غوړې دیګو هغه ورته ګرم کړ او په هغه کې واچول ورته، او هغه بچي ورته یو پکوړی کې نه جوړ کړله، خو ایمان پرې نه خود، او اخر کې دې په دې عذابونو سلسله کې دې په شهادت باندې ورسول. ایمان پرې نه خود، دې ته ایمان وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د معراج په شپه باندې خاطر معراج ته ته د یوې کندې نه خوشبویي رااله د مشک او د عنبرو په شان. جبرئیل علیه السلام نه پوښتنه کوي جبرئیل علیه السلام دا خوشبویي د څه شي ده؟ وایي د الله پاکه پیغمبره په دې وادي او کنده کې د فرعون ماشیطه هغه دفن د قبر دی او د هغې د قبر نه دا خوشبویي تا ته راورسېدله. نو دنیا کې الله دا مقام ورکړو، نو جنت به مقام به نه، نو دلته چې دومره د هغې خوشبویي وه نو قیامت کې به الله څومره خوشبویي ورکړي. دا لویه قرباني ښځو وکړه، په دین باندې وکړله، په دین یې وکړله. او نبی علیه صلات وسلام اسیه بیبي ته وایي بنا خدیجه الکبرا رضی الله عنها ته وایي ته چې مړه شولې ستا یوه بله بنه ده په جنت ده، هلته زما سلام ور باندې وایه. وایي د الله پاکه پیغمبره زما په ژوند کې خو تا بله ښځه نه ده کړې. وایي قیامت په ورځ به الله رب العالمین اسیه بیبي به زما په بیبیانو کې الله راپورته کړي. د فرعون ښځه به الله رب العالمین دا به د نبی علیه السلام په بیبیانو کې راپورته کړي. څومره مقام الله ورک. موږ په دې دین کې ښځو خبره مې ته وکړه چې ښځو سره قربانۍ والا ډېرې دي. ښځو کې د انفعال ماده ده وروره، انفعال ویل کېږي تاثر زر قبلوي. ته ورته د الله او د الله د رسول خبرې وکړې څو ورځې دا به څومره دا دینداره کېږي، خو نم دې کړي که نه. ته چې کله د وخت لګې اول د بیبي باندې څو روزې ولګوې، دوه درې څو روزې پرې ولګوه، ته ورته وایې زه 4 میاشتو ته ځم، قسم دی بستره به دروازې پورې درسره وړي. داسې ده او که نه ده؟ داسې ده او که نه ده؟ دې ملګرو ته معلومات دی. اول درته وایي ولاکې رانه شب جمعې ته هم لاړ شي، بیا ورته 3 ورځو ته ځم، وایي ولاکې د کوره وځي. خو چې کله دې پې څو روزه ولګوله، یو 2-3 روزې دې ولګولې، انفعال ماده ده، اثر قبلوي تاثر قبلوي. نو چې کله دې ولګولې د دین نه دې خبره کړله. مخکې خو ړانده چرګه وه چې د دین نه دې خبره کړه، هغه پوهېږي که دا خاوند ما ایثار کړ، زه د الله په میز باندې مجرم جوړېږم، مجرمه جوړېږم. وایي زه چې ځې زمونږ هم الله شته. داسې ده که نه ده؟ دین نه هم نه خبره کړې. نو ما ویلې ښځو کې ډېر لوی ښځې تېرې شوي. اولنۍ شهیده موږ په دې دین کې ورکړې ده هغه سمیه رضی الله عنها وه. سمیه رضی الله عنها ابو جهل بدبخت او ظالم دیخ پکې مرته پړې واچو، دې کې واچو، دا یوه خپۍ یو اوښ پورې وتړله، دا بله خپۍ بل اوښ پورې وتړله، یو اوښ یې داسې روان کو، بل اوښ یې داسې روان کو، او دا پړک یې په دې منځ کې داسې وچوله، وچاودېدله، نیمه یوه اوښ ویوړه ځان سره، نیمه بل اوښ ځان سره ویوړله، خو ایمان یې پرې نه ښود، ایمان یې پرې نه ښود. دې ته وایي ایمان. نو ښځې خو ډېرې قربانۍ والا دي، لږ تاسو هم قرباني ورسره وکړئ، الله هم خوشحاله. او قرآن کریم کې مکمل یو صورت د ښځو په نوم راغلی، سورة النساء، سورة الرجال نه دی راغلی. او داسې لوی ښځې تېرې شوي. حسن بصري رحمه الله لیکلي دي په خپلو مناقبو کې، وایي ما توحید د یوې ښځې نه یاد کړ. خبره غور سره واوره. ما توحید د یوې ښځې نه یاد کړ چې الله واحد لا شریک ذات دی. د دې عقیده مې چې جوړه شوله د یوې ښځې نه مې جوړه کړه. چا ورته ویلې حضرت څنګه دې یاده کړه؟ وایي زمونږ د کور په خوا کې ګاونډیم دی او هغه دوبي و، او هغه دوبي دا جامې چینځي. وایي یوه شپه د ښځې سره یې لانجه ده، ګرمي ده، د کوټې په سر پراته دی او موږ لاندې یو. دا ښځه ورته وایي چې لانجه یې راغله، وایي خاونده خبره شوې یم در باندې چې د بلې ښځې تمنا ورزو لري بله ښځه کې، ډېره غریبي مې در سره تېره کړې ده او ډېر مشکلات، نن چې لږ سهولت راغی بله ښځه کې، وایي ګوره که یا به زه په دې کور کې یم یا به بله ښځه په دې کور کې، که بله ښځه دې راوسته زه به په دې کور کې نه یم. وایي ما ویلې اوهو دا ښځه چې یو عادي مخلوق دی او کمزوری مخلوق دی، ځان سره په خپل کور کې بله ښځه نه پرېږدي، نو الله رب العالمین به ځان سره بل خدای پرېږدي؟ لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. رب العالمین فرمایي که د الله نه ما سوا په ځمکه او دنیا کې نور خدایان وي، نظام به خراب شوی.
ځکه یو خدای به ویل نور راخېجوم بل ویل نه راخېجو، یو به ویل سپوږمۍ راخېجوم بل ویل نه راخېجو، یو به ویل ورځ راولم بل به ویل نه راولو. چې دا نظام برقرار دی، شپه په خپل ټیم راغلی، تاریخ نه دی لیکلي چې یوه شپه دې 2 شپې شي، تاریخ نه دی لیکلي چې ورځ دې 2 ورځې شي، تاریخ نه دی لیکلي چې لمر دې د شپې راپاسې وخېجي، تاریخ نه دی لیکلي چې سپوږمۍ دې د ورځې راوخېجي، او تاریخ نه دی لیکلي دا خبره چې ستوري دې د ورځې راوخېجي. دا د چا نو معلومه شوه چې نظام د وإلهکم اله واحد، د یو معبود بر حق ذات بس بل څوک نشته. نو یو توحید مې د یوې ښځې نه یاد کړ، ښځو کې داسې لوی ښځې حسن بصري رحمه الله وایي د یوې ښځې نه مې احتیاط په دین یاد کړ چې دین کې به احتیاط ډېر کې، ځان نه به خبرې نه کې او ځان نه به مثالونه نه ورکې. وایي احتیاط په دین مې څنګه یاد کړ؟ وایي باران شوی یو ماشوم و منډې والې، وایي ما ویلې لورې په کلاره ځه خپه به دې خویه شي وبه ولېږي خوږه به شي. وایي راته ویلې وایي خیر زه خو عادي جلی یم که ولیدم خوږه به شم. وایي یا حسن بصري رحمه الله ته احتیاط په دین وکړه، وروسته امت را روان دی چې ځان نه وروسته نور امت ګمراه نه کړي. وایي د ښځې نه مې احتیاط په دین یاد کړی دی. او حسن بصري صاحب وایي چا پړ کړی نه مناظره کې، او رابعه بصري یو لویه ښځه ولي الله تېره شوې وایي دې پړ کړی په مناظره کې پړ کړم. وایي ما ورسره مناظره وه چې سړیو کې ښځې را سړیو کې پیغمبران راغلي او ښځو کې پیغمبر نشته، او سړي د جنازې لمونځ کوي ښځې نه شي کولی، سړی یو او ښځې 2. وایي رابعه بصري راته وایي دا ټولې خبرې دې صحیح دي، خو یاد لره سړیو کې داسې سړي تېر شوي چې د خدای دعوه یې کړې. فرعون ویلې انا ربکم الاعلی زه لوی خدایم، نمرود ویلې زه لوی خدایم، شداد ویلې زه لوی خدایم. ښځو کې داسې ښځه را نه تېره شوې چې هغې ویلې چې زه لوی خدایم. د ښځو کې داسې ښځه نه ده راغلې چې هغې د خدای دعوه کړې، داسې دعوه کړه. د نبي علیه السلام زمانه کې 4 کسانو د پیغمبرۍ دعوه وکړله، 3 سړي یو پکې ښځه وه طلحه اسدي نومېدله، دا یوه ښځه وه. بیا مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوه یې وکړله، وحشي ابن حرب المبارک هغه مردار کړ، او بیا د هغې ښځه شوله. نو دا خاوند یې پیغمبرۍ دعوه کړې او دې ښځې یې کړې وه. او د معاویه صاحب زمانه کې بیا توبه وویستله، مرتده وه، بېرته یې توبه وویستله، اسلام یې قبول. نو پیغمبرۍ دعوې 4 کسانو د نبي علیه السلام زمانه کې کړې وي، یوه پکې ښځه وه، خو دا ښځه بېرته مسلمانه شوله، ایمان یې د معاویه صاحب زمانه کې راوړه، او هغه 3 واړه په کفر کې مردار او مړ شو. نو ښځو کې داسې ښځې وایي نه دي تېرې شوي چې د خدای دعوه یې کړې، او په سړیو کې داسې سړي تېر شوي چې د پیغمبرۍ دعوه یې کړې. خبره مې دې پورې کوله وروره چې ښځو کې ډېرې لوی ښځې دي، او دې زموږ ښځو کې الحمدلله ډېر لوی استعداد پروت دی. که ما او تا ورباندې د دین خواري وکړله، او که ما او تا ورباندې دین محنت وکړ، دا د دین خواري او محنت به څنګه کوو وروره؟ دا چې کله موږ د تبلیغ جماعت سره روابط لرو، او د تبلیغ جماعت سره موږ یوځای شو، او د تبلیغ جماعت نه موږ دین یاد کو، او د دین علم یاد کو، دا داسې دین دی چې زه جومات کې ملایمه ما ته مقتدي نه راځي چې وروره زه تا ته مونځ تېروم، ما نه شرمېږي، مولوي صاحب مې په ممبر ونه شرموي. او دا نه وایي راته ما نه د مسلې پوښتنه نه کوي، داسې نه چې د چا مخکې ونه وایي چې دا مولوي صاحب دا پلانکي سپین ږیری دی او مونځ نه ورځي. او دا داسې دین دی او داسې مدرسه ده چې هر چا دپاره اختیار دی، او هر څوک کولی شي چې راشي، او هر چا یو د بل لپاره او د تعلیم او د تعلم ذریعه ده. زه تا ته مونځ تېروم، ته یې ما ته تېرې. نو نبي علیه السلام په 4 کسانو محنت وکړ. لومړی په ښځه باندې محنت وکړو، ښځه یې مسلمانه کړه. نو ما او تا به محنت په ښځه باندې کوو، اغیار په محنت کې چې ګمراهي کوي، تا او ما او تا به انشاءالله محنت کوو چې د دین نه خبره کو. څوک به چې انشاءالله خپل کور باندې به خواري او محنت کوو، ټول به کوي انشاءالله. الحمدلله. دویم د دارو جهانو سردار په سړیو خواري وکړله. لومړی ایمان چې راوړو صدیق اکبر رضی الله مبارک راوړ. نو په سړیو به خواري کوو چې د الله دین ته راول. خلک اغیار خواري کوي چې ګمراهي کوي، د خپل عقیدې د توحید نه واړوي. ما او تا به د وحید او د توحید د عقیدې پیغام به رسو، د الله د وحدانیت دین به ورته رسو به انشاءالله. څوک به چې رسو به انشاءالله، ټول به دا محنت او خواري کوي. او دریم نبی علیه السلام په ماشومانو خواري وکړله. ماشومان او بل ایمان علي صاحب راوړ. نو ماشومان اغیارو خواري دا ده چې ماشوم نه ته ګمراه په یو قسم فجور بیا ته واړئ او په نورو نخورې واړئ. نو وروره ماشومان به مدرسې کې اچو، دعوت تبلیغ کې به اچو، او د دعوت او د تبلیغ سلسلې سره به اشنا کوو چې راظلمین شي انشاءالله. دوی به خپله الله ورته هدایت کړي. او په غلامانو خواري وکړله. غلامان زید ابن حارث رضی الله مبارک هغه ونه ایمان راوړ. او داسې به موږ او تاسو خواري به کوو انشاءالله. کړ دا د دعوت او د تبلیغ فایدې دي ورونو.
خواري به کوو، خواري او محنت هم چې کله وکړه نو پیاده به راوځي چې موږ او تاسو به الله رب العالمین د امت دپاره د خیر ذریعه ګرځوي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دې امت دپاره د خیر ذریعه وګرځوي. یو ناشنا خبر درته کوم، دا دعوت او تبلیغ چې شروع دی او دا مرکز دی او د افغانستان چې څومره مراکز د دعوت او د تبلیغ دي، یو ناشنا خبره درته کوم، غور سره واوره، نتیجه به وروسته راوځي. د دې دا د چا شاخ دی، دا شاخونه د چا دي، شاخ د چا دی، نو غور سره خبره واوره. د ځانو جانو سردار مبارک آقای نامدار حبیب کردگار امام الانبیاء فخر کائنات فخر موجودات سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک چې پیغمبر شوی نو، شپږ میاشتې مخکې د پیغمبرۍ نه غار حرا ته بته، یا به د الله په دې کائناتو کې سوچ او فکر کو، یا به عبادت کو، مخصوص عبادت، او یا د تورات شریف یو نسخه پاتې و هغه به مطالعه کول. بهرحال خو اختلافي خبرې چې څه شی کوو الله په علم کې ده، والله اعلم. شپږ میاشتې هلته، شپږ میاشتې بعد نبی علیه السلام فرمایي جبریل علیه السلام رالو او بخاری شریف حدیث دی، غیږ کې ونیولم، زور یې راته راکه، زړه زما خفه که، دومره زور یې راته راکه. وی بیا پرې ما ته ویلې اقرأ ولوله، وی ما ویلې ما انا بقارئ، زه لوستونکی نه یم. پرېښودم یې بیا، وی بیا غیږ کې ونیولم، زور یې راته راکه، نبی علیہ السلام فرمایي دومره زور یې راکه چې زما زړه خفه کړ. وی بیا راته وی اقرأ، وی ما ویلې ما انا بقارئ، زه لوستونکی نه یم. نبی علیہ السلام خو امیو تعلیم یې نه و کړی د چا. بیا دریم نمبر کې وی بیا ونیولم او بیا زور راکه، او چې زور یې راکه نو زړه زما خفه کړ، دومره زور یې راکه. آخر کې راته وی اقرأ ولوله، وی ما ویلې شروع شم، سورة علق شروع شو، اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. دا آیتونه نازل شو. علم د سنین سنی ته نقل کیږي، دا قانون دی. مطالعه باندې چې سړی عالم شو، عالم نه دی، سیاسي عالم بشي خو هغه د دین په علم کې نه پوهه نه لري. علم د سنین سنی ته نقل کیږي، نو ځکه سنی پورې ونیو. نو اول مدرسه د دعوت او د الله، دا اولنۍ مدرسه غار حرا ده. استاد جبریل علیہ السلام دی، او که دا واسطه منځ کې کټ کړي جبریل علیہ السلام، استاد رب العالمین دی، شاگرد محمد رسول الله دی، مدرسه غار حرا ده، او درس د قرآن کریم دی. درس پکې د چی شروع شو؟ د قرآن کریم. او دی قرآن کریم دا فیصله ده چې دا دین مخلوق ته ورسوي، او د دې مراکزو مقصد هم دا دی چې دا دین په دې ټولې دنیا کې خور شي. او بیا نبی علیہ السلام چې کله مکې مکرمې ته رالو او د حرم شریف په خوا کې د صفا د خواص لاندې اوس باب لیکلی، باب ارقم د صفا غونډۍ نه لاندې، دا د ارقم رضی الله مبارک کورو. نبی علیہ السلام دویمه مدرسه دلته جوړه کړله، د دې دار ارقم کې دې کور کې مدرسه جوړه شوله. او خلک به راتله، صفتنام به یې کاو، نومونه به یې لیکل، ایمان بیا راوړه. استاذ په دې مدرسه کې رسول الله مبارک دی، شاګردان د مکې مکرمې صحابه کرام دي، مدرسه د زید بن ارقم رضی الله مبارک مذکور دی، او درس پکې د چی شی دی؟ د قرآن او د احادیث مبارک درس پکې دی. او په دې مراکزو کې زمونږ په دعوت او تبلیغ کې چی خبره ده؟ د قرآن او د حدیث د هغې بیانول دي او د هغې نافظول دي. نور مقصد شته؟ موږ یو کتاب لرو، هغې ته فضایل اعمال، یو پکې قرآن دی او بل پکې احادیث مبارک. یو کتاب د تبلیغ مبارک دی، منتخب احادیث واجب او فرض عین دی چې هر مسلمان کور کې هغې نه د شپې دغه کې تعلیم کوي. نو هغې کې دوه خبرې دي، یو قرآن کریم دی او بل احادیث مبارک، بل حکایت صحابه دی، هغې کې قرآن کریم دی او احادیث مبارک. نبی علیہ السلام چې د هلته د حرم شریف په خوا کې مدرسه وه، درس چې د څه شي ورکاو؟ د قرآن او د حدیث. وعظ و نصیحت چې کاو، خلک د اسلام ته رابلل، هغه مدرسه زموږ بنیادي ځای دی او د دې مراکزو بنیادي ځای. درېیمه ناشنا خبره مدرسه یاده. نبی علیہ السلام مدینې منورې ته نو راغلی، ځان یې مخکې مصعب ابن عمیر رضی الله مبارک، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله مبارک چې په سترګو معذور صحابي و، مدینې منورې ته ولې، او د اسد ابن زراره رضی الله مبارک کور کې مدرسه جوړه کړله. د مدینې منورې انصار صحابه راتلل،
او دغه دلته به درس ویل ایمان به راوړو او دعوت ورکاو استادان پکې اسد ابن زراره او استادان مصعب ابن زبیر مصعب ابن عمر رضی الله مبارک دی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله مبارک دی مدرسه د اسد ابن زراره رضی الله مخلوق ته موټی کوي نو د دې دعوت او تبلیغ چې شروع ده د سلسله دا مرکز دی او د دې مراکز څومره شاخونه دي د دې ټول واحد مقصد دا دی چې قران کریم او حدیث په دنیا کې دا نافذ دي او د دې ټول مقصد دا دی چې دا ټول خلق مسلمانان جوړ شي اغیار مسلمانان شي او کافر مسلمانان شي دا څه ده کنه نو ستا بني الله اکبر او درس پکې دي چې د قران او د حدیث مبارک او درس پکې او د دعوت الی الله مخلوق الله طرف ته رابلل او دا یو خبره کول چې یا الله یا خلقو مشکل کشا الله دې حاجت روا الله دې مربی مو الله دې محسن مو الله دې او تاسو خالق او مالک او تاسو مشکل کشا او حاجت روا صرف یو الله دې الله نه وغواړي مخلوق نه وغواړي دغه مدرسه کې دا کار کېدو د دې مرکز او د تمام مراکزو همدغه مقصد دی چې قران او حدیث نافذ دی کنه دی کنه دی او د قران او د حدیث پر اړه کې موږ تاسو واعظ نصیحت کوو او د دې دین لپاره رسول الله مبارک خپل خلق را بلل او بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې غور سره خبر واوره نبی علیہ السلام چې کله حج وکړ هم کال باندې حج پر شو د هجرت نبی علیہ السلام خپل لاله اول کال باندې او صحابه ولېګل امیران ولېګل په لسم کال باندې نبی علیہ السلام خپل حج ته لاړو نبی علیہ السلام مبارک یو حج کړي سلور عمرې کړي دي په خپل ژوند کې او چې حج وکړي نو ورسره نبی علیہ السلام بیا وفات شوی عمر نو همدا اخیری حج یو حج کړي او چې کله حجۃ الوداع ورته رخصتي حج دی د عرفات په میدان رسول الله مبارک ولاړ دی یو لکو سریر زره کم زیات په صحابه کرام سره ولاړ دي او دا آیات نازل شو اليوم اکملت لكم دینکم الله وی نن می درته الله دین مکمل کو ونی ورضیت لكم الاسلام دین او دین اسلام می درته انتخاب کو نبی علیہ السلام دا تمام صحابه ته اعلان وکړ او دیتا جبل رحمت وی په دې غربان یو زیګه ون تیګه دا په دې تیګه ودرېده او دې خلکو ته وی صحابه کرامو ما درته دین ورساو کوم نه رساو دې ټول ویل ته دین ورساو وی خچ و مې رساو دا شاهد دلته حاضر خلک چې دي پښتو کې به ویم دا حاضرین دي غیبینو ته دین ورسي اماغه صحابه کرام چې کله حج مکمل شو د حج نه فارغ شو را روان شو د ملکونو ته ورسېدل افغانستان پاکستان ایران بنگلاديش برما انډونیشیا ملیشیا په دې ټولو ملکونو کې صحابه تمام روان شو او هغه زینه چې نبی علیہ السلام دعوت ورکړ مدرسې شو هغه د غار د عرفات میدان د غیز نه را روان شو چې را روان شو کابل ته را ورسېدل د کابل کې دواوی صحابه کرام دي او دوه پکې لوی صحابه کرام دي چې تاسو زیارتونه کړو موږ ورغلو الحمدلله یو پکې تمیم داری رضی الله مبارک دی او بل جبیر انصاری رضی الله مبارک دی دا دوه صحابه کرام چې دلته رااله کار سورورا مقصد سو د دوی مقصد دا چې د الله دین په دې دنیا کې خور شي به مقصد وکړو او د دې مدرسې کوم ځای او کابل الحمدلله او زمونږ استاد مشران چې کوم هغه شاګردانو او استادانو سوګو استادان تمیم داری او دا جبیر انصاری رضی الله مبارک او درس شو درس د قران او د حدیث او دعوت شو دعوت الى الله بس خبر او رسول دعوت الى الله نو موږ شاګردان د خپل د کابل د هغه مشران او شاګردان موږ او تاسو ټول چې هغه دعوت الى الله چلاو موږ ته دعوت خو او موږ ته د الله د دین لپاره را طریقه خو چې خلک را بلی د سبه را بلی او موږ د اسلام راوړو موږ د جبیر انصاری د مبارک تمیم اندواری رسول مبارک شاګردان او دا چې دی دا د مسجد نبوي د اصحاب صوبه شاګردان دي او هغه اصحاب دغه شاخ دي او هغه شاخ هغه د مکی مکرمه د دار ارقم شاخ دي او دار ارقم د غار حرا شاخ دي او غار حرا کې استاد رب العالمین او شاګرد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او درس د قران کریم جزاك الله خيرا نو دا دعوت او تبلیغ دا دعوت الى الله دا مون شاګردان د دې صحابه د صحابه چې دا دعوت راوړو د مدینه منورې د اصحاب صفونه مونږ ته راورسو اصحاب صفو دا غي د چانه د حرم شریف نه مونږ د دین رسوله او حرم شریف د چې هغه دین الله انتخاب کړی دی او الله استاد او نبی رسول الله شاګرد نبی رسول الله استاد صحابه کرام د مکه شاګردان
نبی علیہ السلام استاد انصار او مهاجرین شاګردان، نبی علیہ السلام استاد او جبیر انصاری او تمیم انصاری شاګرد مبارک شاګردان، او تمیم انصاری او جبیر انصاری استاد شاګردان، او هغه استادان او موت او زمونږ اکابر شاګردان. وای سبحان الله. دا دین، دا مرکز او د افغانستان تمام مراکز مې درته وښودل چې د دې ټولو مرکزونو شاخار هرا شو. الحمدلله. تاسو الحمدلله. کوم دعوت چلاو نبی علیہ السلام مبارک؟ نبی علیہ السلام دا دعوت چې چلاو نو څه ویلې خلقو ته؟ خلقو دې څه ویلې نبی علیہ السلام مبارک؟ د دواړو جهانو سردار مبارک غور سره خبره واوره. خلق د الله وحدانیت ته رابلل. عامر ابن طفیل مکې مکرمه کې یو بدبخت و، ډېر لوی مالدار او یو جابر انسانو. یو طفیل ابن عامر دی چې خطا نشي. طفیل ابن عامر رضی الله مبارک د یمنو، هغه صحابي و د دوس قبیلې و. ابو هریره صاحب د هغې په وجه باندې ایمان ناوړی دی راوستی و. یو عامر ابن طفیل دی، دا د مکې مکرمې د مشرکانو سردار. نو دی بدبخت د رسول الله مبارک ډېر لوی دشمن و. یو ځل یې رالو نبي علیه السلام ناست یې داسې ورته کېناسته و یا محمد صلی الله علیه وسلم شققت عصانا وصممت آلهتنا وخالفت دین آبائک. اے محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ امسا دې ماته کړله. امسا کې نه ده د اتفاق نه، زمونږ اتفاق او اتحاد دې مات کړ. موږ د بوتانو عبادت کوو. 313 بوتان د مکې مکرمې د خوا نه ګر چاپېره ته وو. او نبي علیه السلام چې فتحه د مکې وکړه نو یو لښته ورسره وه. دی به چې هر یو واښه نو مردارېده او ماتېده به، او بیا باران وشو نو الله ټول به باران ویوړ. او چې کله بیت الله شریف خلاصه کړه دورنه پکې 2 بوتان یې جوړ کړي. یو باندې د ابراهیم علیه السلام نوم لیکلی او بل باندې اسماعیل علیه السلام او غشي لاس کې ورکړي. وایي نبي علیه السلام الله دې دا قریش هلاک کړي. ولې ابراهیم علیه السلام او دغه اسماعیل علیه السلام پالګرو چې پالې دي. نو ورته وایي زمونږ اتفاق دې مات کړو، د بوتانو عبادت مو کوه، خلک دې رانه جدا کړل او خلک د یو خدای عبادت دپاره بلي. دا دې کوم عمل وکړو؟ وسببت آلهتنا زمونږ د خدایانو ته بدیره دې وې کنځلې کې. همدا یوه خبره کوي چې دا بوتان څه شی نشي کولی. ضعف الطالب والمطلوب. او ورته وایي وخالفت دین آبائک د پلار او د نیکه دین دې پرېښود. بیا ورته څه وایي؟ فإن كنت فقيرا أغنيناك وإن كنت مجنونا دويناك وإن هويت امرأة زوجناك. ها ورته وایي که ته دا دعوت چلې او خلقو ته وې چې د یو الله عبادت وکړئ، یو الله خالق او مالق وبلئ، یو الله مشکل کشا او حاجت روا وبلئ، بوتانو ته سر مه ټیټوئ او بوتان مه منئ. که د دې مقصد دې دی که ته غریب یې نو موږ به درته چانده وکړو، پیسې به درته راجمع کړو، مالداره به دې کړو. او که دا دعوت چلې چې خلک یو الله ته رابلي، د توحید عقیده خلکو ته ورکې، نو د دې باندې که ستا مقصد دې شي، که مقصد دې دی چې ته لیونی مغزه دې خرابي، نو بیا به د یو خو خیر طبیب ته بوځو، علاج به دې وکړو. او که دا دعوت ته چلې د ښځې سره د مینې د جلۍ سره، نو جلۍ به درته په نکاح کړو. الله اکبر. ځکه د دنیا پرستو خلکو خو همدا خبرې دي که نه. دنیا پرست خلک چې دعوت چلوي نو د پیسو دپاره چلوي. هغه ته چې الله انتخاب کړی چې د الله دپاره چلوي. الله اکبر. بیړي کې خو د جمعې په شپه راځي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي لست بفقیر ولا مجنون ولا هویت امرأة. زه فقیر نه یم، غریب نه یم. دا خو د عربو د خاندان او په غربو کې به هاشم قریشي خاندان دی او قریشي کې به هاشمي خاندان دی. غریب نه یم، لیونی هم نه یم، او نه مې د یوې جلۍ سره مینه شته دی. وایي چې نه لیونی نه د دې جلۍ سره مینه شته او نه غریب او فقیر. دا دعوت څه دپاره چلې؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي ولكن انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوكم من عبادة الاصنام الى عبادة الله. تاسو زه رابلم، زه د الله د طرف نه یو استاد یو پیغمبر راغلی او دې دپاره راغلی یم چې تاسو د بوتانو عبادت نه راوبلم، د یو الله عبادت ته راوبلم. چې یا خلقو د بوتانو عبادت مه کوئ، د یو الله عبادت وکئ، خالق او مالق او رازق او مشکل کشا، دا صرف یو الله وبلئ او بس. هغوی ورته وایي بین لنا جنس معبودک، چې
چې دا یو خدای عبادت کو د خدای مونږ ته دی هغه وخه جنس وخه شي دی امن زبرجد او یاقوت او ذهب او فضه ستا خدای د زبرجدو نه دی د یاقوتو نه دی د سپینو زرو نه دی د کوم شي نه دی ستا خدای ځکه دوی دا ویلي نبی علیہ السلام د صحابه وی د الله پاکه پیغمبره موږ به د بوتانو عبادت کاو که نور صبح نور شګه به مراجمه کړله په هغې به مو اوزه ولوشله او بیا به م هغې ته عبادت کاو و یو ځل رالم یو صحابي مبارک واقعه بیانوي وی رالمه او چې رالمه وی ځان ته یوه تیږه مې واغه مېلته کېښوده او زه ښکار ته لاړم وی چې رالم دا تیږه لمده خېشتله ما ویل خدایه دلته خو سمندر نږدې نشته دی باران نه دی شوی دا زما خدای څنګه لوند دی دا ولې لوند دی وی سبا مې چې دا خدای رامسه او کې مې خو د په یو ځای کې ورته پټ شوم نبي علیه السلام ته واقعه بیانوي وی چې پټ شومه وی دې کې یو ګیدړ راغی او د پاسې ورباندې قضی حاجت وکړ ما الهه داسې خدای دی چې د ګیدړ نه ځان نشي بچ کولی نو داسې خدای دی وروسته مې پرېښوده ما ویلې دا خدای نه دی وی دین مې قبول یو صحابي مبارک ورته واقع بیانوي وی د اختر شپې وي نبي علیه السلام ته وی او ترمذي شریف کې راځي جلد ثاني کې وی نبي علیه السلام ته وی د اختر شپې وي وی د مور ته مې ویل چې ماماګانو کره زه وی لاته ویل لاړ شي د جاهلیت زبانه وی چې روان شو د حلوان یې بوت راته جوړ وی چې جوړ یې که وی راته ویلې چې کله دمم جوړوله سفر کوئ ستړي کېدې دې ته به عبادت کوئ وی چې روان شو مزل مو کاوه ستړي شو اکه شرور مې ډېر وی دغه زړور و زه داسې بې زړه وی ما ته ویلې دا خدای نه خورو ما ویلې راځه چې وی خورو وروسته نیم خدای هغې وخوړ نیم ما وخوړ وی ماماګانو کره لاړو وی چې بیرته رالو وی مور مې راته ویلې خدای هم څه که ما له خدای خو مه خوړ خدای هم څه که ما له خدای خو مه خوړ وی ستاسو خېټو کې به ماران او لړمان پیدا کېږي وی د الله پاکه پیغمبره ډېرې زمانې پورې خېټه کې به مې چې ګړ پړ شو لاسونه به مې ورته ونیول وی اخر کې مې نتیجه دا راووته چې هېڅ شی هم نشته دی ما ویلې دا ټول دروغ دي نو ځکه ورته وایي خدای محبوب دې څوک دی امین زبرجد او یاقوت او ذهب او فضه د سرو زرو دی که د سپینو زرو دی نو فانزل الله هذه السوره الله پاک سوره اخلاص نازل کړ قل هو الله احد رب العالمین نبی علیہ السلام ته وی اے حبیبا دی خلقو ته وی چې تا نه سوال کوي زما په باره کې څه ورته وی الله احد الله ایک یو دی سبحان الله په ذات کې یو دی په صفاتو کې یو دی او په افعالو کې یو دی الله سره په ذات کې څوک شریک نشته الله سره په افعالو کې څوک شریک نشته الله سره په صفاتو کې څوک شریک نشته داسې دا وکړه او بیا ورته وی دا خو مدعا شو دلیل به پیش کا وی الله الصمد الله بینیزه ذات دی وروره دغه الله ته برابرم چې بینیزه ذات دی بینیزه څه معنا حدیث قدوسی کې راځي رب العالمین فرمای رب العالمین څه فرمای وی ان اولکم واخرکم وحیکم ومیتکم خلاصه بویم نبی رب العالمین فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کوي اولینی د حضرت آدم علیہ السلام نه والا تر قیامت پورې چې څومره مخلوقات دي مړه او ژوندي او وچ او لامده که دا ټول راجم شي او په یو وار میدان ودرېږي رب العالمین فرمای او د ټولو عقیده د نبی علیہ السلام د عقیدې په شان شي او د ټولو اعمال د نبی علیہ السلام په شان شي او دا ټول په یو आवाज وي چې الله ته زمونږ رب او زمون خالق او مالک رب العالمین فرمای ما زاد فی ملک جناح بعوده زما په باچای کې دی او ماشي وزر کرده زیادت ناراضي الله اکبر او فرمای رب العالمین کدا تمام مخلوقات د آدم علیه السلام تر قیامت پورې ثقلین انسانان او پیرین او دا راجم شي او دا په یو میدان ودرېږي او د ټولو عقیده د شیطان په شان شي او د ټولو اعمال د شیطان په شان شي او ټول په یو आवाज وي چې الله العیاذ بالله مونږ ته په خدایتوب نه منو رب العالمین فرمای زما په باچای کې دی او ماشي وزر کرده نقصان هم نه راځي کله ټول عبادت گزار شو الله وی زما په باچای کې زیادت نه راځي کوم وینو کو دا الله خدای ونه منو الله وی زما په باچای کې نقصان نه راځي خورره زما استا عبادت ته الله محتاج نه دی او چې ته عبادت کې په دې شکر وباسه وروره نو دې ته وی عبادت نو دغه الله تعالی نبی علیہ السلام خلق را بلل او زمونږ استادو د دعوت د تبلیغ ملګرو کار همدار چې خلقو الله پاک په ذات کې یو دی په صفاتو کې یو دی په افعالو کې یو دی الله سره په ذات کې شریک نشته په افعالو کې نشته دی او الله سره څوک شریک نه په ذات او نه په صفاتو کې شته دا سیدا وکنه
نو رابلل به کې یو الله ته به رابلل کو. او دا زمونږ د تبلیغي جماعت الحمدلله دا مشن دی چې خلک رابلي د الله د دین دپاره، او د تبلیغي جماعت دا مشن دی چې خلک څه کوي د الله دین د دپاره چې په دنیا کې دین خور شي. داسې دا وکړه ده او دا عمل د رسول الله مبارک وي الحمدلله. او چې دعوت او تبلیغ چلے نو بیا به لږ مشکلات راځي، او دې مشکلاتو باندې به وروره صبر کې، مشکلاتو باندې به صبر کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله پیدا شو، یو د نبی علیہ السلام لس ترونو څلور خپل ژوند کې لیدلي وو، دوه مسلمانان شو، دوه کافران شو. سید الشهداء حضرت حمزه رضی الله عنه دا مسلمان شو، او د نبی علیہ السلام رضاعي ورور مو ته وسر ودلو، او بل حضرت عباس رضی الله مبارک، ابو لهب او بل ابو طالب، دا دواړه کافران د دنیا نه لاړ. نبی علیہ السلام چې کله پیدا شو، دا ابو لهب یو وینځه وسویبه نومېدله، ورله او دې تره دې هغې ته خپل خدای مالک ته ویلې زیره مې در باندې ستا د مړ ورور د هغې زوی پیدا شو، عبدالله صاحب زوی پیدا شو. هغه دومره خوشحاله شو، وایي زه ماته ازاده کړي، ازاده مې کړې، زه په دې خوشحالۍ کې، ځکه دا سنت عمل دی. چا درته زیری راوړو، په زیري کې به یو شی ورکې، د کاکا مې زوی وشو، د وراره دې وشو، پلانجی وشو، یو 10 روپۍ ورکوه. دا زنانو کې دا ښه صفت دی چې یو شی ورکوې ماشوم ته، موږ یې نه ورکوو. دا صفت هغوی کې ښه دی، دا سنت عمل دی. دومره مینه یې ورسره وه چې دا خپل زوی چې شی دا خپله وینځ یې ازاده کړله، او دومره مینه نبی علیہ السلام سره بې وه چې کله نبی علیہ السلام پیغمبر شوی نو د هغه نکاح جایز و د هر چا سره. د نبی علیہ السلام دوه لورګانې وې، د یو بیبي رقیه نومېدله او بل ام کلثوم رضی الله عنها نومېدله. دا دواړه د ابو لهب په زامنو ته یې ورکړې وې. د ابو لهب دوه زامنو، یو عتبه نومېده بل عتیبه نومېده. دا دواړه لورګانې هغې ته ورکړې وې. زمونږ په اصطلاح دسمال یې اخیستې او کوژدنې شوې وه، واده کړې. ځان سره یوه ثانیه یو منټ سوچ وکړه، ډېر نه، چې ستا دوه لورګانې د تره باندې دې واده، تربور به زوی باندې واده، او هغه درته وروسته دسمال یې اخیستې. دا ټول قوم او قبیله هم در باندې خبرې، خلک هم خبرې، او دا به چې एकदम یو اعلان وشي چې پلانکي د هغه پلانکي د تره زوی لورګانې طلاق یې کړلې. څومره غم به در باندې راشي، غم به یې که نه به یې الله هم دې وساتي. دا څومره خفګان به در باندې راشي، ځکه نبي علیہ السلام فرمایي دا بچی د زړه میوه ده. دا به څومره غم و چې په رسول الله مبارک تېرېده. اگر که الله انتخاب وکړي عثمان ذوالنورین رضی الله مبارک باندې دواړه ودې شوې، خو اوله کې به څومره دردېدلی و دا نبي علیہ السلام، څومره خفګان به ورشوی و. ولې دې نبي علیہ الصلاة والسلام د دې خپل تره نه په دې جبل ابو قبیس چې ورته وایي د دې غره کې دې نه برخه غوښتله، د جبل هوزیل چې ورته وایي دې کې دې نه برخه غوښتله، جبل اجید څنګه ته دې غر دی د دې غره کې دې نه برخه غوښتله، حرمینو شریفینو کې برخه غوښتله، خپل د پلار میراث یې غوښته. نه نه اورورا، نه میراث غوښته، نه غره کې برخه غوښتله، نه د حرمینو شریفینو کې برخه غوښتله. صرف دومره میراث کې یو شی کې نو چې خلقو ته ویلې چې یا خلقو د یو الله عبادت وکړي. دا تبلیغ او دعوت یې چلاو، خلق یې الله دپاره رابلل، دې دومره لوی پریشانۍ سره مخامخ شو او صبر یې کړی دی. نو داسې دعوت او تبلیغ کې به مشکلات راځي، کله به پیسې نه، کله به ملګری بد اخلاقه شي، کله قوم قبیله کې بد اخلاقي پیدا شي، او کله به نور مشکلات راشي. همدغه تر نبی علیہ السلام چې کله آیات نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین، نبی علیہ السلام ته رب العالمین فرمایي نږدې رشته داران دې ویروه. څادر یې وخوځاو، د صفا په غونډۍ ودرېده. قانون دا و چې دا څادر به دې وخوځاو نو اعلان به وشو، خلکو به ټولو منډې والې چې یوې نوې خبر راغلی، کوم به چې سپین ږیره و هغې به خپل خادم او غلام لیږه. دا ټول راجمع شو. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي وایي ای خلقو 40 کاله مې در کې تېر کړل، فهل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. دې 40 کالو کې زه دروغجن پیدا کړم ومندلم، او که زه مو رښتینې ومندلم. او نبی علیہ السلام چې د دعوت او تبلیغ کار نو شروع کړی، په امین او صدیق باندې مشهور و. خلق ویلې دا رښتینی انسان دی، دا امانتګر انسان دی. ټول ورته ویلي موږ په تا باندې بار بار تجارب کړي دي، تا دروغ نه دی ویلي. وایي ښه که درته ویم چې دې غر ناخوا دشمن را روان دی، حمله کوي، ونه یې که نه؟ وایي بالکل یې منو. نو جوش کې رالو نبي علیہ السلام وایي ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. ای خلقو تاسو لا اله الا الله ویې کامیاب به شئ. همدغه تره چې دومره مینه یې ورسره وه چې د ده په پیدایش یې وینځه ازاده کړې وه،
دومره مینه اول وسره وه چې د ده دوه لورګانې نکاح کړې وي د دوست لورګان خلک د دشمن لورګانې خلک نه کوي نو بیا ورته څه وایي الله دې هلاکه تا موږ دې دپاره را جمع کړي بیا الله پاک وایي تبت یدا ابي لهب وتب الله هغه هلاک او بیا رب العالمین ور باندې ودانه راوخېچوله عدسه په نوم او هغې نه مردار شو بیا چا په خخاوم نه لورې نه خلکو ورته مزدوران ونیول د پیغمبر تره دی خو دین پکې نو په لرګۍ باندې واهه یو کندې ته ورګزار کړه او د لرې نه به خلکو ګزارونه کول چې کند راډکه شي چې دا سیار مرض دی چې موږ ته رانقل نه شي څومره زګلې سره الله مردار او د نبي علیه السلام سره دا دومره ګستاخي ولې وکړله دی په دې وجه وکړه چې وراره ته ولې موږ د بوتانو د عبادت نه بچ کې ته موږ ولې یو دین ته رابلې موږ ته ولې وایې چې د یو خدای عبادت وکړو داسې دا هم که نه ده او نبی علیه السلام چې کله دعوت شروع کړ صحابه کرام کمو خبر غور سره واوره شعیب ابي طالب ورته وایي د مینا او د مکې مکرمې په منځ کې وادي ده دغه وادي کې نبی علیه السلام د دې خپل کلي نه چې چا ایمان راوړی او څوک یې نږدې رشته دارانو دا ټول یې وویستل په زور او په بدماشۍ باندې یې وویستل ماشومان نارینه زنانه کونډه زړې ښځې ځوانانې ښځې ماشومان او بوډاګان دا ټول صحابه یې ویوړل په یو وادي او په یو کنده کې دیره کړل 3 کاله هلته تېر کړل نبي علیه السلام حرم شریف د بیت الله شریف د کعبې شریفې ته یې نه پرېښوده چې مونځ یې ورته کړی وې او حرم شریف ته هغوی نه پرېښودل خبرې ورسره پرېښودلې خرڅول اخیستل یې ورباندې بند کړل او بیا 8 میاشتې به بندې وي کال کې 4 میاشتې د عزت میاشتې وي چې ذوالقعده ذوالحجه او د محرم میاشت او یوه د رجب میاشت دې 4 میاشتو کې د جاهلیت زمانه کې هم چا ته څه نه ویلې دې 8 میاشتې به دوی صحابه کرام او دې مسلمانانو او نبي علیه السلام د مکې مکرمې دې حاجي صاحبان لیدلي یوه ونه پکې نشته د موجوده زمانه کې لا بعضې ونې په لارو او بوټو په خلکو په سړکونو کرلي باغ نشته چینه نشته سیند نشته سمندر نشته دارنګې ونې نشته بوټي نشته دی وچ بیابان او توره تیږه ډېره ګرمېږي اوبه نشته دی د ډنډون نه بیا اوبه راوړې و هغې کې به چینجي و څادر بیا ورباندې منګي باندې شین باندې واچو اوبه بیا اچولې چینجي به یې ګزارول هغه اوبه به یې راوړلې او هغه اوبه به یې څښلې او پې دومره چغې ماشومانو به والې چې د لورې لورې پورې به دا چغې رسېدلې د ولږې او د تندې او د ګرمۍ د وجې نه به رسېدلې نه جرنیټر و نه بجلي وه او نه هلته چې کوم دی ایسي وه دا یو شی هم نه و نه اوبه وي نه خوراک او په دوی باندې به دا اوبه بندې کړې وې خبرې ورباندې بندې کړې وې او د بېخبریانو خدا مونږ ته راکړې او نبي علیه الصلاة وسلام کله چې د خیبر فتحه وشوه فتحه د خیبر یوې ښځې ورته ډوډۍ کړې وه دی مېلمه که نبي علیه السلام پسه یې ورته حلال او چې دا پسه یې حلال کړ نو پسه کې یې زار واچول او نبی پوښتنه یې وکړه چې د نبي علیه السلام دې پسه کې کوم شی خوښېږي وایي دا لاس یې خوښېږي دې لاس کې ډېر زار ورته واچول کله چې پوښ شو دعوت قبول شو چې کېناستو نو هغه دعوت دې شروع کړو چې کپ یې خولې ته ورساو دې کپ ورته وویلې په زبان حال سره وایي د الله پاکه پیغمبره ما کې زار اچولي مه خوره فورا یې د خولې نه راویسو ګزار یې کړ ملګرو ته وایي دا مه خورئ زار دي پکې یو صحابي یو کپ کړی و که څه یې خوړلې و هغه بیا د همدې نه مړم شو نبي علیه السلام هغه ښځه راوښته دلته راشتعال چې راله وایي دې کې دې زار اچولي وایي او وایي چا درته وویلې وایي دې کپ راته وویلې وایي او اچولي مې دي وایي زار دې ولې اچولي دا نو یهودیانو مشرانو دا پوهه کړې وه چې زار ورته ورکړه که په دې زارو مړ شي نو دی ورته وایي زار دې ولې اچولي نو ښځه هوښیاره وه وایي دې دپاره مې اچولي که ته دروغجن پیغمبر یې مړه به شې او ختم به شې موږ به درنه الله بچ کړي او که رښتینی پیغمبر یې الله بیا درته په وحي وښیي نو چې تا ته معلومه شو نو ته رښتینی پیغمبر یې بیا دې ښځې ایمان راوړه خو نبي علیه السلام معاف کړه وایي ځه معاف ته ځان سره سوچ وکړه چې تا ته یو سړی زار درکړي او ته پې پوه شې چې په دې ګیلاس کې زار و پوه شې او کې دې ښودل آیا پرېږدی دي ته خو ویې به چې زه خو دې مړ کړی وم خو الله مړ نه کړم زه خو دې مړ کړی وم خو الله مړ نه کړم تا خو خپله وسه وروره وکړله خو زه الله مړ نه کړم نبي علیه السلام وایي معاف بیا هغه صحابي مبارک چې مړ شو نو دې خو اسلام راوړه نو په هغې کې بیا دا قصاص شوله فتح الباري صاحب لیکلي دي فتح الباري کې لیکلي دي د بخاري شریف سره بیا دا مړ شو دوه روایت دي خو تطبیق یې همدا دی چې بیا دا مړه کړله نو خبره مې دې پورې دا زار یې ولې ورکړه دا زار یې ولې ورکړه د دې ښځې سره څه کار و دا خو د خیبر اوسېدونکي و نبي علیه السلام د مکې مکرمې و خیبر کې د رسول الله مبارک ځمکه او جایداد خو نه و که نه دی په دې ورکړه چې ته ولې موږ د الله د دین دپاره رابلې ولې د بوتانو نه موږ اړې نو دې د وجې نه تا باندې به تکالیف راځي وروره یوه خبره بله ناشنا وه هغه ورسره واوره فتحه د خیبر چې وشو اووم کال د نبوت
هم کال د هجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینځي مونږ غنیمتونه مونږ ډیره قیمتي خبره ده و د کېګه موروره د چونیول دا غنیمتونه ونیول دې کې وینځي می زنانه می نو صحابه ته نبی علیہ السلام مبارک فرمایل لاړ شي هغه زنانو کې ځان ته خزه خوخه کوي دیحة الکلبی رضی الله مبارک یو صحابي دی په ټولو صحابو کې خوبصورت صحابي دا جبريل علیہ السلام چې کله راته د انسان په شکل کې نو حدیث د جبريل کې چې راځي نو د دیحة الکلبی رضی الله مبارک په شکل کې راغلو دې ته مې زلال شتم یو خزه خوخه کوي هغه چې لاړ نو یو خزه خوخه کړه صفیه نومېدله چې خوخه کړله نو هغه ورته وایي تاسو په نکاح کوم ډېره خیره ښځه وایي ولې مې په نکاح کې وایي زه د سردار ښځه یم د سردار ښځه یم د سردار لور یم د نوابانو د خاندان یم په کار دا ده چې ستا سردار ما په نکاح کې ستا نه په نکاح کوم هغې نبي علیه السلام د خبره وکړله وایي ته پکې څه وې وایي چې زړه یې نه زه په نوم نکاح کوم زه ته یې نکاح کوم نبي علیه السلام نکاح کړه صفیه بنت حیایا بنت اخطب الخیبریه الهارونیه صفیه نومېدله د پلار نوم یې اخطب حیایا د نیکه نوم یې اخطب او د خیبر الهارونیه منصوب به سوی هارون د حضرت هارون علیه السلام په نسب کې وه نبی علیه السلام آزاده کړله او دا آزادوالی ورته په مهر کې مقرر کړ ذهن کې به دې سوال راشي قرآن کریم کې الله وایي چې مهر کې به مال ورکړي آزادول به نه خدا د نبی علیه السلام خپل خصوصیت په دې بیبي باندې یو مرض راغلی او د حیض دی را روانه شوم را روانو او په د مکې مکرمې او د خیبر په منځ کې په یو ځای کې دا پاکه شوله ام سلیم رضی الله عنها چې د انس بن مالک رضی الله مبارک مور ده او د نبی علیه السلام نږدې رشته داره وه دغه بیبي نبی علیه الصلاة والسلام پاکه دغه ام سلیم صاحب را پاڅېدله او دا صفیه مبارکه پاکه کړه ناوې تېره جوړه کړه لومړۍ شپه ده چې رسول الله مبارک سره خیمه کې یو ځای کېږي چې کله سره ملاقات وشو خبره واوره ملاقات وشو د دواړو جهانو سردار مبارک چې ورته ولیدل په دې مخ یې دلته شین داغ ورته وایي صفیه په دې مخ دې دا داغ دی چې شي دی نو هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره یو ځل زه ناست وم کور کې میړه مې راغی کنانه ابن ربیع نومېده وایي هغه راغی زما په دې جولۍ کې سر کېښود ستړی او وده شو وایي چې وده شو زه هم داسې ناست وم زه دته سر کېښود او زه په ناسته وده شو وایي یو خوب مې ولیده وایي د یثرب د مدینې منورې نه یو سپوږمۍ راختله او د اسمان نیمۍ ته راورسېدله وایي چې ما ته مخامخ شوله وایي एकदम زما په دې جولۍ کې راولیدله وایي چې راولیدله وایي ما خیس کو ټوپ مې کوي وېرېدم وایي دا خاوند خو مې په غېږ کې پروت و زما په زنګونې سر ایښی و وایي دیم ټوپ کو وېرېدم وایي څه چل دی وایي ما ورته ویل یو خوب مې ولیده وایي کوم خوب دې ولیده وایي ما خوب مې داسې ولیده چې د مدینې منورې د یثرب نه یو دغه را روان و سپوږمۍ را اوچته شوله او داسې راتله او دې نیمۍ ته چې راغله او زما سر ته راولیده زما په سینه کې راولیدله وایي هغه د دې زما خاوند کنانه ابن ربیع د خوبونو په تعبیرونو ډېر ښه پوهېده وایي لاس یې اوچت کړه او داسې په دې مخ یو څپېله راکړله او دې لاس کې یوه ګوته وه هغې ګوتې باندې دا ځای ولګېده او دا زخم او دا شینوالی د هغې دی وایي ما ته هو نکاح کې زمای او د مدینې منورې د سردار خوبونه ګوري د ارمان به دې الله پوره نه کړي وایي د الله پاکه پیغمبره زه کافر وم ستا متعلق خوبونه ما لیدل ستا متعلق خوبونه مې لیدل نبی علیه الصلاة والسلام سره چې ژوند تېر شو او شپه وشوله نو مدینې منورې ته راغله د مدینې منورې په دې مضافاتو کې ګر چاپېره په دې علاقه کې یهود دلته یهودیان اوسېدل منافقان بنو قریظه او بنو نذیر مشرکان پکې اوس او خدرج او دې کې دا مشرکان یهودیان اوسېدل او دا ښځه یهودړه وه دوی را پاسېده یو میټنګ یې وکړه راجمع شو چې راجمع شو ځان سره یې مشوره وکړله دا څنګه پیغمبر دی د بدر جنگ کې مړ نه شو شهید نه شو د احد په جنگ کې شهید نه شو حنین کې شهید نه شو خیبر کې مړ نه شو خیبر په جنگ کې مړ نه شو خیبر کې مزار ورته ورکړل په زارو مړ نه شو او دارنګې دا به په څه شي اوس مړ کېږي د ده علاج پکار دی علاج چې دا موږ یو الله ته رابلي د یو خدای وی عبادت وکړئ او دعوت الی الله چلی د دې علاج پکار دی وجلې پکار دی د ټولو میټنګ وکړه میټنګ کې فیصله دا وشوه چې په یو شی نه مړ کېږي راځئ کوډې او جادو ورباندې کوو راځئ کوډې او جادو ورباندې کوو وایي ښه کوډې به پې څوک وکړي وایي عاصم ابن لبید ابن عصم دا یو بدبخت او د ده لورګانې هم ډېرې ساحران او جادوګرانې وي او دی خپل هم ساحر او جادوګرو دا بدبخت یې راوغوښته وایي تم یهودي موږ هم یهودیان یو
نور شرم څه شو چې دا مړ کېږي نه په یو علم نه ور باندې په زارو مړ شو نه په جنګونو کې مړ شو او اوس دا موږ دپاره لوی پیغور دی چې زموږ یهودړه د مسلمانه کړه اوس به یهودړه د سره کور کې اوسېږي او د ده په جوړۍ کې به دا خو موږ دپاره لوی پیغور دی د دې پیغور دپاره یو علاج پکار دی وایي څه وکړم وایي یو جادو ور باندې وکړه سحر او جادو چې دی مړ شي او د زموږ پیغور ختم شي الله اکبر هغه بدبخته ورته وایي جادو به وکړم ښه خو زما یو 3 شرطونه دي یو شرط مې دا دی چې 3 درهمه به ما ته راکړې داسې بې غیرته سړی او دویم دا چې د نبي علیه صلات وسلام د سر او د ګیرې مبارک ویښتان به ما ته راوړی او دریمه دا چې ما ته به یو ګمنځه راوړی هغوی ورته 3 درهمه ورکړه یو ورکوټی ماشوم چې د نبي علیه السلام خدمت یې کاو د هغې په وسیله یې د نبي علیه السلام د ګیرې مبارک او د سر ویښتان راوړل او چې راوړو دې بدبخته ورباندې جادو وکړله او هغه ویښتانو ته یې غوټې واچولې او هغې په یو کوی کې هغه کوی کې لاندې دفن یې کړه یو لاندې موږ ورته چاخته ویو هغه کوی کې چې خپې ږدي کده کېږي هغې کې لاندې کېښودله او نبي علیه السلام باندې جادو اثر وکړ او نبي علیه السلام سخت مریض شو یو قول دا دی چې 40 ورځې مریض و دویم قول دا دی چې 6 میاشتې مریض و نبي علیه السلام او دریم قول دا دی چې 1 کاله پورې مریض و ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام به د همبسترګۍ زړه او خو طاقت پکې نه طاقت پکې د همبسترګۍ نه چې موږ سره یو ځای مجالسه یې کړې او د دنیا خبرې به چې وکړلې د دنیا خبرو کې به تغییر او تبدیل لا ته خو د آخرت خبرې جوړې وي یعنې د دین خبرې صحیح وي د دنیا متعلق چې څه به یې ویلې چې ډوډۍ خوړلې ده نن د خوړلې هغه به هېرې وي نو یو قول دا چې 40 ورځې مریض شو دویم دا چې 6 میاشتې مریض و او دریم دا چې تر کاله پورې مریض و علماء تطبیق کړی دی د دې درېواړو نو یو قول دا دی چې سخت مریض و شدت د مرض چې و دا 40 ورځې او اوسط مرض دا د نبي علیه السلام تر 1 کال 40 ورځې 6 میاشتو پورې او اثر د مرض تر 1 کاله پورې 1 کاله پورې نبي علیه السلام مریض و بخاري شریف حدیث یې نبي علیه السلام داسې پروت بین النوم والیقظه نه ودو نه وي خو د خوب او دغې منځ کې او قانون دا دی چې پیغمبر هر پیغمبر علیه السلام چې وده شي نو زړه یې ویښي ما تا چې وده کېږو زړه مو دی سترګې مو دی د هغوی سترګې ودی زړه یې ویښي ته چې هره خبره کې هغه اوري خوب یې پوره کېږي یو 2 ملایکې راغلې یوې سر ته ودرېدله بلې خپو ته ودرېدله وایي په دې سړي څه شوی په دې نبي علیه السلام یو جبریل علیه السلام دی بل میکایل علیه السلام وایي په دې جادو شوې ده وایي چا ور باندې کړې ده وایي لبید ابن عصم ور باندې کړې وایي کوم ځای کې ده وایي په هغه پلانکي باغ کې ایښې ده هغه باغ کې پلاکوی کې دفن ده وایي ښه نو بیا نبی علیه السلام را بیداره شو نبی علیه السلام عایشې صاحب ته وایي زیر یې قبول کا الله ماته سبب د مرض وښودو چې زه ولې مریض یم په ما سحر او جادو شوی او چې کله آیتونه نازل شو نو بیا ویلې چې علاج د مرض هم راته الله وښودو او بیا نبی علیه السلام حضرت علي رضی الله مبارک او صحابه ورسره ودرې څلور او دوی لاړل او کوهي ته کته شو حضرت علي رضی الله مبارک وایي زه کوهي ته ورکته شوم وایي دا دومره سخته جادو یې کړې وه چې دې کوهي کې کومې اوبه وي دا اوبه دومره زیړې شوې وي لکه د نکریزو اوبه نکریزې چې زموږ خویندې میندې لاسونه پکې وینځي نو تکې زیړې اوبه شي دومره سخته جادو وه چې د نبي علیه السلام باندې چې هغه اوبه هغه د نکریزو په شانته شوې وي د نکریزو په شانته زیړې شوې وي او د دې کوهي کې چې کوم بوټي دي دې بوټو داسې د مارانو د لړمانو په شانته شخ لا د غوږونو یې نیو داسې د غوټه ورکړي هغه نه خلاصېږي خو دا اخته د نبي علیه السلام کمالو او د الله پیانه وینا وه هر سره به یې غوټه خلاصېدله رو بخې کېده یوه مسله دا معلومه شوله چې جادوګر باندې جادو اثر نه کوي په پیغمبر یې اثر وکړه خلقو ته معلومه شو چې اثر وکړه دا پیغمبر دی خبره مې دې پورې کوله وروره نبي علیه السلام باندې دا جادو ورې وکړله دا 1 کاله پورې رسول الله مبارک مریض و او په دې تکلیف کې او په دې غم کې اخته و دا ولې دا د دې د وجې نه چې دې خلقو ته دعوت ورکو چې دعوت الی الله که او د دعوت الی الله د وجې نه دومره تکالیفو سره مخامخ شو ورونو خبره مې دې پورې کوله چې ته دعوت چلې نو دا حالات به راځي نو زما ورونو خبره مې زړه ډېر غواړي چې وایي کو خو بیا شپه ده او وخت هم پوره دی نو دومره خبره ده چې الله دې زموږ او ستاسو اصلاح وکړي نو دا هغه معزز دین دی او تاسو چې ورته انتخاب شوي یاستئ د دې دین دپاره انتخاب شوي یاستئ چې درته مې هغه مرکز سلسله به مې ویلې نو خدای مو خوشحاله که دا دین چې دی دا په کور کې نه یادېږي
دې دپاره خروج پکار دی او دې دپاره د علماو سره ملاقاتونه پکار دي او دې دپاره دا اوس چې کومې اجتماعګانې را روان دي په دې اجتماعګانو کې کوشش کول دی چې هغې ته لاړ شو زه به انشاءالله که نه زه ما الله هم خوشحاله کا یعنی کوشش به کوو دعوت به هم چلو انفرادي او اجتماعي چې انشاءالله موږ به خپله اجتماع ته کوشش کوو او نور ملګري به هم تېروو کوو به انشاءالله نو کوو به دا یوه خبره یو ملګري وکړه مخکې مفتي صاحب مبارک بیان وکړو مفتي صاحب راته ویلې یو چا ورته شکایت کړی ورونو دا یو خبره یاده لرئ موږ او تاسو مسلمانان یو او د اسلام په فضا کې دا یو ګیم راوتی پی جي ورته وایي که کې جي ورته وایي د الله د رضا دپاره د خپلو زامنو باندې بند کوي دا یو لوی مرض دی د لمونځ نه ایستلی د عبادت نه ایستلی د تلاوت نه ایستلی د قرآن نه ایستلی نو دغه ګیمونه میمونه بند کوي نو دې د وجې نه او د دین دپاره خپل هم دینداره شئ او دیندارو سره تعلق پیدا کوئ او بچي هم لمونځ ته وړئ او خپل هم ځئ کوو به انشاءالله که نه او د دعوت کار به ټول کوو انشاءالله امیر صاحب خبره کوي الله ماشاءالله الله مو بخښه لکه څنګه چې موږ تاسو بیان انشاءالله په توجه سره واورېده اوله د یوې خبرې اراده وکوئ ټولې وکوئ تر انشاءالله ته سوچ یو 12 تقاضې دي ډېرې اهمې تقاضې دي دغه تقاضې چې خلاص شوي موږ تاسو یو نه پاسېږي صحیح انشاءالله